وی که په عمر مړېدل غواړې دا نشته، که په عمر مړېدل غواړې دا نشته، او یا د مرګه خلاصېدل غواړې دا هم نشته، او د اوربشو نه غنم نه پیدا کېږي چې ازغي کرې او ګل غواړې دا هم نشته، او د پولیسرات په نرۍ لاره د منزل دی په هوا که تېرېدل غواړې دا هم نشته. نو د نیکو بدو تلل به په انصاف وي، که درانه درانه تلل غواړې دا هم نشته. نو رب رحیم دی خو زمونږ عمل به ګوري، که په سوال جنت ته تلل غواړې دا هم نشته. نو ته دې هم تیاری وکړه مسلمانه، همیشه که اوسېدل غواړې دا هم نشته. مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل، په چل ول سره که تلل غواړې دا هم نشته. او د طاقتور مرګي خلاصې نشته رحمانه، واپسۍ کې که راتلل غواړې دا هم نشته. او خدای خبر چې د دین کار کې ولې لټې په تنه باندې د اوښ په شانتې غټې، په قیام او په رکوع باندې پوه نه شوې، په مانځه کې د خوږېږي د ملا پټې، او د دنیا دپاره ښه تعلیم یافته لکه قارون، خو د مذهب دپاره نه پوهېږي جټې. نو د دنیا ګټه پوره نه شوه رحمانه، نورې وکړه اخرت دپاره ګټې. او په خپل ځان کې خوند پیدا کړه چې خوند واخلې د جهانه، داسې مه وایه رحمانه چې بېکاره زمانه شوه. او څنګه ځان چې د انسان په ټولي بولې، هر انسان ته د انسان په نظر ګوره. او په دنیا کې که د سل چته مکان وي، مکان نه دی، مقبرې ته د مکان په نظر ګوره. نو دوباره دې راتله نشته په دنیا، نن دې وار دی که دروغ کړې که رښتیا. خو که اوچتې مرتبې د چا په کار وي، ښایسته کار دی د دعوت په دې دنیا. او که محنت او مشقت دی بس د دین دی، په کار نه دی بل محنت په دې دنیا. نو دا خبرې زه خپل ځان ته کړم یارانو، نه مې کار نه مې غرض ته په بل چا. خو نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم دلګیر مه شي که مې نوم واخېسته ستا. او د قیامت په ورځ به دا پوښتنه نه وي چې ته زوی وې د فلاني که د فلانا. نو اخر کمې خبرې تکبر نه ته ډه کړی، دوکه مه شي د دې عمر په بقا. که تمام جهان په خپله ګېډه وخوري، یاد به نه شي په درود او په ثنا. که تمامه دنیا واړه سره عمل شي، زیات به نه کړي ستا قسمت په دې دنیا. نو د ورخ نه تېرې اوبه په بېرته نه جاروزي، نه جاروزي تېر ساعت په بېرته بیا. او تیر ساعت په مثال مړی د لحد دی، مړي چا دي ژوندي کړي په جړه. نو وی ګوره ما عبدالرحمن باندې ټول عمر داسې تېر شو لکه تیر شي یو ساعت د دې دنیا. نو وی ګوره څه شو نن شاهان او سلطانان، هېڅ نیمګړی په چا نه شو دا جهان. که هزار هزار پناه شي په یو دم کې، بیا پیدا شي په یو دم کې هزاران. پیغمبر غوندې هستي د دنیا لاړه، دا دنیا ویرانه نشوه په هجران. او چې دا داسې خلک لاندې شو تر خاورو د چا یاد دي ما او تا غوندې سګان. نو بوی د نوم او د نشان یې پاتې نه شو چې دعوې به یې کړې د نوم او د نشان. که غلبیل کړم د تمامې دنیا خاورې، بیا به نه مومم لاره شاه جهان. چې به ته په دواړو سترګو ښکلولې ګوره څه شوې هغه خولې هغه لبان. وایي که دروغ وایم ته ورشه نظر وکړه د خپل پلار او د نیکه په قبرستان، چې مدام به په قربان قربان بللې. نو وایي نن دې غږ در باندې وکړو چې قربان. نو وایي ځکه زه عبدالرحمن په دل سو زړه ورته حیران یم چې مې اور بل شوی نه دی په دیوان. نو وی ای عاقله غوږ ونیسه ماته، مرګی نه پرېږدي سړی خپل رضا ته. د اجل سواره را روان دي او زر به راشي، ناګهانه به تالاشي وایم تا ته. او ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو، چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته. نو بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو، نظر وکړه سکندر پسې دارا ته. نو په هغې جهان به څنګه جواب ورکړې چې په دې جهان عجز د جوابه. او چې افتاب یې ونیزه شي بیا به څه کړې، اوس چې سوري لره درومې د افتابه. نو په ژوندینې توبه وباسه رحمانه، چې ماشر کې شرمنده نه شي مولا ته.